سلامونه ملګرو. لایو شمه نو فوري دا نیټ کمزوری شي، حالانکه بازار کې دلته یو فون نسبتا تیز وي، خو اوس نه پوهېږم نو دا کارونه دي د وابډا والا یا د پی ټي سی ایل والا یا د پی ټي ای والا ظلمونه دي. بیا هم چا چې نن اختر کړی مبارک شه، او چا چې سبا یې نو هغه ته سبا مبارک شه. خدا دا چې که اوس زه وپوهېږم چې زما غږ تاسو اورېدی شئ که نه. او ګرمي دی نو په وطن کې بېتوله ګرمي ده. زه خو د ورځې خیر به هر حال ډېر نه راوځم، مازدیګر ماښام خو دا چې ګرمي نو ګرمي به هر حال به هر تقدیر شته. او ما ته دا وخت پته نه لګي چې ما څوک کتی شي او که نه، اورېدی مې شي او که نه، خو بهر حال خو ما دې خدای رحم وکړي. او دا مې ویل چې اختر مبارک شه. بس نو چې چا نن کړی او که چا سبا یي، بس اوس خو نن او سبا کې فرق پاتې نه دی. 10:30 یا 11 بجې دي. فخر افغان صاحب وعلیکم سلام. کورته ودان امجد تورانی و چې سلامونه. نو سلامونه ته دی وعلیکم سلام که زما غږ در رسي. او اختر مبارک شه د دواړو، بلکې څوک هم چې ګوري. البته ما ته نوټیفیکیشن نه ښکاري چې څومره کسان دا وخت کتی شي. اواز نه راځي، ښه اواز نه راځي. هلکه اوس به صحیح شي، ښه فضل د خدای، اوس به صحیح شي. اواز مو میوټ اوس مخکې صحیح و. حمزه شهاب اوس هغه میوټ والا بټن مې والي ورانه وجاړه که نه، نو بس خطا شوی ورانه شي. حمزه شهاب اختر دې مبارک شه. اوس په مې غږ درځي. حمزه شهاب اوس دې اوس صحیح شو. عاصم جنید ډېره مننه. او دلته ګرمي نشته او باران ورېږي. نو عثمان مومن صاحب دا چېرته باران ورېږي؟ خدای دې موسم درته ښه کړي. سیف محمد خان ډي ایل وایي چې صحیح شو، اختر دې مبارک شه. سیف محمد خان زیات تبسم. اوس مو مې غږ سم شوی. اسامه مومند دا ته کوم ځای کې اوسئ چې باران دی؟ دلته هم لږ داسې یخ باد اوس راوالوته، خو زه چې واک کې وم نو ډېره زیاته ګرمي وه. قصه اوس بیا شروع کا، مونږ وانه اورېدلې. قصه خو نشته، بس د اختر مبارکۍ وي، که چا نن کړی او که چا سبا کړی. او نن او سبا کې خو اوس فرق پاتې نه دی، بس ګنټه نیمه بعد سبا دی او نیمه ګنټه اوس په دې وخت کې نن دی. نو که نن یو اختر وي که سبا اختر وي، په بهرحال اختر دی. خدای دې وکړي چې د ټولو په ژوند کې دغسې ښې خوندورې او ډېرې اخترې راشي. البته هسپتالونو باندې لوډ سیوای نو د غوښې خوراک سره ناکام کوئ. دومره خورئ چې څومره ازمولی شئ. قصې سر وخوړو بید بازۍ. قصه میسه نه وه، بس هسې صرف د مبارکۍ خبره وه. نور زه ستړی واک نه راغلی یم، داسې مزغو کې مې سره راځي نه، خو هسې مې وغوښتل چې د اختر شپه ده ګورم که کوم ملګري لایو وي یا کتی مې شي نو هغوی سره به لایو د اختر مبارکي وشي. او عبدالرحمن سره عید مبارک ہو، تو آپ کو بھی مبارک ہو. او 5 بجې و بیا اختر خوږ و دوبۍ. ښه عاصم جنید
بس زه ښه ده دا هم یو ښه خبره ده چې خپلو کور خلکو له مزدوري کوئ محنت کوئ سخته تېروئ نو منمه چې ګرمي مزاجه اوبه کوي رګئ او دا خبره چې مزاج مال اوبه راوړي دا خو ملګری مې دی خو د مزاج د اړخ نه ټولو ته اختره ډېر ډېر مبارک شه سلطان خیل پنده خیل هوټل بلامبټ دلته زه د 15 نه بلکې د 18 کالو اوبه راوړه کړم نشته چې ما اوس نو 15 شلو کالو نه به زه دلته کښېنم دا ماښام ماسپښین الا چې بهر نه یم نو شپون کای پښتین صاحب د تا هم اختر مبارک شه او بیا درته وایم چې زما د ملګري مزاج یار پسې بیا لږ وخوان هغه کسا خلکو ته هغه زړه فلم زوړ فلم یاد دی هغه چې په کیمره کې راښکاره شوی وي نو د ایډي تصویر به زیات تبسم بالکل بدل کما دا خو مې هسې شوخۍ دپاره لګولی دی او ملک باسط افغان صاحب اختر دې مبارک شه څه خاص مطلب د دې نشته داسې د بچکانه غوندې یا شوخي یا د ماشوموالي ټوپۍ په سر کړله زه پرامرۍ کې ومه یم او په پرامرۍ کې به یم د دې یو خاص دغه مطلب کېدی چې یو طالب علم د ادنا سطحې یو طالب علم د پرامري لیول یو طالب علم چې هر وخت په دې تلاش کې چې یو څه زده کړي او مزاج بالکل هو هغه قصه ډېر خوند کړو هغه به زه مزاج والا ویډیو به زه بیرته راثار ته کم تاسو به ډېر خوند واخلئ نور ملګري به مو ګوري دا کله کله زه ریپوسټینګ یا کراس پوسټینګ کوم خاطر قام سیرت صالح وایي چې قام د غوښو خوراک مبارکې خپل موقف وړاندې کړي نو زما دا خیال دی چې ټیک ته خلک خوري خو اوس پخوانی وخت نه دی چې ګنې خلک ډېر خلک د پروټین د کمي ښکار نه وي نو که لږه ګزاره وکړي نو ډېر به ښه ځکه فیټس سیوا کېدل په وجود کې ډېر خوراک سره په معدې اضافي بوج ورتل جسماني وزن سیوا کېدل د خراب کولېسټرول سیوا کېدل نو دا ټولې نصیب شاه عید مبارک نو تاسو هم مبارک شه او خاطر صاحب د اختر مونځ ټیم وختي دی او پاڅېدل ګران دي زه قاسم ایښې مه خیر دی زه بیا وروسته ودرشم مونږ باندې غوښې نه خوري ملک باسط افغان بس چا چې قرباني کړي په کار ده چې خو د وینا نه بغیر هم د یارانو دوستانو هغه ملګرو خیال ساتي چې هغه نه کړي او که چا نه کړي نو دا څه بده خبره نه ده دا به هغې ده بس خدای به دا ځل توفیق نه ورکړی بل ځل به ورکړي نو دا د پښتو داسې ده دې معامله هم ګرځول نه دي په کار څوک مناسب ګڼي چې یاره په وس کې راځي ځکه هر سړی د خپل وس نه په خپله ډېر ښه خبرېږي البته هغه خلک چې هغه کوي نو برق صاحب هم ورته نصیب شه برق صاحب د خدای ژوندی ساتي برق صاحب عبید بازی ډېر ښه مشر دی او موږ د هغو خپو خاورې برابري هندوانه خوړل پکار دي که نه صرف په غوښه شټاب راکړه شټاب را که خوري څوک نو خوړی شي شټاب را او عبید بازی د مزاج هوټل دی یاد که نو بس زه اکثر دلته یم او دا چیرې باندې دا په رشوت کې سکي ځکه چې لکه زه وخت په وخت نوم اخلم ګنې دا بیا ورانې کوي نو دا خبره هاشم خان میلمه که هاشم خان ډېر لرې دی کاش چې نږدې وي او سره ملاقاتونه هم کېدی خو ډېره ښکلې هوا چلېږي ماشاءالله د سټیل ګلاس کې اوبه دي داسې وس کې وسیم خاموش وي مونږ دې تږي کړو نو بس روژه نه ده اوبه خو ډېر ښه څیز دی ډېر ښه څیز دی زه ډېر څښمه زه د 2004 نه د کډني ایشو یا لږه مسله دونه کرانیک نه ده خو زه مسله لرم نو په 20 کالو کې زه د اوبو څښو ډېره عادت شوی ډېر زیات یعنې بس چې یو ګیلاس کم دی چې بل مې خواته پروت وي زه د 20 کالو نه راسې د ډېرو اوبو څښو عادت یم انجینیر ته اولاد خدای ژوندی لري خو زموږ د دفتر هم ملګری دی کلیوال هم دی قام قبیله دی یو ځای او که رښتیا را باندې وی نو مونږ طرف ته لږ انکروچمنټ هم پنچ کې کړی دی انکروچمنټ مطلب لږ تجاوز خو چونکې ملګری دی خدای دې آباد ساتي دا دنیا
د هیڅ چا د هر چا د پلار نیکه وه او د هیڅ چا د پلار نیکه نه ده. نو د خدای ځمکې خدای ته پاتې. خو هسې ویمه لکه تاوټلز انکروچمنټ کړی دی، داسې نه ناجایزه نه، شاید جایز وي، خو هغه مطلب اوس کلیوال هم دی او بیا هم د چم هم دی. اوس لکه مطلب مې دا دی د انکروچمنټ په مثبت انداز کې اخیستی شي چې موږ اړخ ته تجاوز کړی او د تجاوز په نتیجه کې موږ نورم کلیوال شوي یا د دیو چم شوي، جدا هم ښه خبره ده. امتیاز علي تاج صاحب سلامونه ته دی، وعلیکم سلام او اختر مبارکي زما ته اړخه ومنه. خدای دې وکړي چې په ژوند کې دغسې نورې ډېرې ښې اخترې نه صرف په تا ستا کور والا بلکې په موږ ټولو یارانو دوستانو ډېر عمر دې خلک ولري، ښه ژوند دې خلک ولري. نو مشران وایي چې روغ صحت ته هره ورځ اختر دی. بالکل بالکل ملک مسجد صاحب بالکل هغه اوخله خو انډیا والا مصنوعي خپله لیدي چې بل سبب به راورسي، انډیا والا دی آباد وي. ښه خبره ده، دا یو ښه جسچر دی، یو ښه تاثر دی او دې سره دشمنۍ او نفرت او دا چې کوم په دې سیمه کې په منطقه کې په سیاسي بنیادونو د هیوادونو ترمنځ د قومونو ترمنځ جوړ دی په مختلف بنیادونو. نو د دې کمې پکار دی او دا ځناور چې دي د دې سره خصوصا بیخي په یو صورت چې نو هغه ناروا دی، هغه ناروا شوی وه چونکې انډیا دغه ټکنالوژي لري د مصنوعي خپو لاسونو یا مصنوعي کوم چې روبوټک بنیادونو کار کوي، انسان سره د مغزو سره تړلي یا د خپې سره، یعنې ډېر نسبتا د عام ساده سیرامکس خپو په ځای یا دا کوم چې نورو اشیاو نه جوړوي د هغې په مقابله کې ښه سپکې مینیجبل خپې او لاس معذورو د جوړوي هندوستان کې. نو دا ښه خبره ده، خو دا سیاسي امن او ثبات غواړي او چې سیاسي امن او ثبات وي او د ملتونو په منځ کې د قومونو منځ کې تعامل وي، نو یو و چې تا قرباني کړې غستې خبره داره چې زما پلار او مور دواړه کوي، نو بس زه ځان په دې معنی دی ګرم کړی او چې څه دا څه ګټمه نو بس د هغو نظر او بیا غم خادمه خو کوي او دی داسې ژوندي لري. او لیاقت علي سیماب صاحب راغی نو بالکل سیماب صاحب اوس خو که تصد کومه چې راشه نو وایي به چې په تیاره کې راته وویله، خو دلته یو ملګري د سیند په غاړه هوټل کړی دی او ما ته بار بار وویله چې زه کله د 28 باندې به باقاعده افتتاح کوي. نو د هغې نه وروسته چې زه خامخا میلمه کېدمه نو ما ته به داسې یادي چې لکه ځان تاسو ته به خامخا ویم سیماب صاحب او هغه به په تا باندې یو قسم لکه تا به هم پکې نه چې زه خو په تیاره کې دې راته وویل، هغه به داسې چې ملګری مې یار دوست دی نو زه به هم د خپل طرف نه در باندې کوم، ولې نه هر وخت قربان، خو دا ده چې بنډار به وشي په دې معنی. او یوازې تاسو نه بلکې دوه درې ملګري زما نورم په نظر کې دي چې غواړم ملاقات سره وشي. نو دا هوټل دی رایل دیر په نوم باندې د تیمرګري او بلامبټ په منځ کې کوم پل دی هلته جوړ شوی دی، پخوا پکې حجره وه، بیا پکې هغه عاقب بل کس پکې هوټل جوړ کړی و، دا اپیک وایلز والا څه نوم دی اقرب. نو بهرحال هغه ځای بیا هغه خو نشي ساتلی، خو اوس پکې یو ډېر ښه پروفیشنل کس چې کوم دی نو هغه ټل کړی دی، ډېر زیات ښه حال او ویډینګ دا د واده ښادۍ دپاره شادي حال دغسې مخصوص د هغې کمرې سټیج دریځ او د هغې یو ډېر ښه انتظام یې کړی. په تیمرګره کې به دا د خپل معیار یعنې تیمرګرې د معیار مطابق به دا د ټولو نه ښه هوټلي اشتهار یې په دې معنی کوم چې د سیمې چې خبره پکې راغله، بل دا چې ملګری مې دی او بل دا چې یو ډېر پازیټیو سوچ سره یې کار شروع کړی دی او زما په دې روزګارونو کې غرض دی او دعا مې دی چې کامیاب شي چې دې کې مزدور کاره طبقه چې 15-20 روپۍ کار کوي نو د هغوی 10-15 کسانو کور ورسره آباد شي او د هغوی د والدینو د هغوی د مور او پلار د هغوی د ښځې او د بچو او د وروڼو خویندو هغه اختر او روژه ورسره تړلي د هغې خوشحالي ورسره تړلي. نو ځکه هسې غواړم چې یاره دا کار روزګار زمونه که هغه هوټل دی که دوکان دی کمپني ده نو دې باندې خوشحالېږم او څه پیډ اډورټایزمنټ نه، خو هسې مې دا خواهش شي چې د داسې ځایونو ذکر وشي، ستاینې وشي او حوصله افزایي او تشویق یې وشي
چې په خپله بنده په ځان راوړي نو مونږ که لږ اخلو تنخوا که ډېره اخلو خو د کور یو ډېر کارونه یې ورته بیماریانې د والدینو بیا د هغې غم ښادي خوشحالي تګ راتګ پیزار کپړې لباس دا ټولې خبرې موږ په یو ټولنه کې ژوند کوو په یو بل پورې تړلي یو نو دا د خوشحالۍ خبره ده او لیاقت علي سیماب صاحب زما خیال دی هغې په اتشتم افتتاح کوي افتتاح دپاره خو ما ته دغسې ویلي خو ما ورته ویل چې یاره زه به یوه ورځ بیا د خپل اړخ نه یا څه کسان دلته میلمانه کړمه ډېر ملګري مې خیال دی چې هغوی په یو ځای راغونډ شي ادب ذوقه هم دي او د هنر هم او ذاتي هم او څه پکې دغسې مشران دي نو هغه بیا زه په خپل څه مې د دې د هغې د افتتاحي تقریب نه یوه هفته یا 15 ورځې 6 ورځې بعد زما زړه کېږي چې راوغواړم او هسې یو ګیټ ټوګیدر سړی د خپل اړخ نه وکړي څه باقاعده هغه نه وي خو بس چا له شعرونه ورځي او څوک سندره ویلی شي او څوک هسې خبرې کولی شي او زه پکې دغه ډرامې لطیفې او دغه کوم خپل مونږ خو چې دغه شی یاد دی نو پاک په 76 ښه پاک په 76 شپږ اوټو پاکستان بس اختر روان دی اوس یوسف جان به ځي او په دغه به انټرویوانې کوي به دی نو ښه یاره زه د سارو مرغونه نه خبرېږم بس زه داسې کوم که نه چې ما له خدای سره راکوي جو بس کور یې ورکوم او یا چا بس یو طالب علم مین شي څه د چا شي څه د چا شي جمع کولو والا ځوان زه نه یم نو په ما داسې زکات متاث نه کېږي نو زه په دې وجه باندې زاهد الله وایي چې پیسې وګټئ نو دا ده چې هغه سکیم والا چکر کې خلک خدای مکه غیر نه شي دا به مې درخواست وي دا سکیمونه ډېر سیوا دي او ملک علي شیر صاحب سلامون ته دی وعلیکم سلام او بله دا چې اختر دې مبارک شه که دې نن کړی او که سبا یې کې او اشرف علي سلام نه صرف قبول دی بلکې زما د اړخ نه د اختر مبارکي قبوله کړه نو سیماب صاحب اوس مې سیماب صاحب تر دې دمه وخت راکړی ډېر کور ودان وا به مې ولید اخري خبره هغه ته بیا کوم چې دا زما خپل یو ذاتي دلچسپي شته او تاسو دا نه چې تاسو را یاد کړم ما داسې یو لس اته ملګري په خپل یو نوټس کې دي چې واده کوجن خو زما نشته نو راشه هسې پسې باندې راغونډ که به لکه دا میلاوېدل هم د ټول نه غټه بانه ده دا میلاوېدل په خپله یو مقصد دی لهذا ته دا نه شم ویلی چې زه بسې مشاعره را جوړه کړم خو نه داسې مشران دي چې هغه سیماب صاحب غوندې یو شپږ اته لس زما نور هم په نظر کې دي او څه به بیخي هغه همزولي ملګري نو دا اراده مې کړې ده او دا مې د دغه ملګري سره بیګا خبره کوله هغه وایي چې په اتېشتم باندې ابتدا نو ما وایي چې پیواله خو خیر ته ما ته بار بار وایي او هغه د الله عزتمند کړي خو به زه راشم خیر دی یو قسم کیک اپ وي شریک به شو او چې روټۍ چې کوم څه به نه وکړو خو بیا زما دغلته په دې رایډ هوټل کې دغسې ملګرو راغونډولو یو شوق کېږي ځکه چې مخامخ بنده یو بل ویني او لږ واوري نو مخامخ انسانانو هغه بوی چې وي که نه نو هغه بیا بیل ټیک ده په انټرنیټ سیماب صاحب زه ډېر وخت نه پېژنم او دې نه مخکې نه پېژنم چې یا په فیسبوک راغی یا په دې منځ کې نیټ راغی یا هغه بلکې داسې ښه ځینې لکه هاشم خان دی نو دا مې خواهش دی چې زه هاشم خان ته پکې وم نور مې واته کسه په نظر کې دي چې خواهشمنه یم چې بس هسې تش چې روټۍ وي وکړم ښه وکړم ښه نه وکړم هغه بېله خبره ده خپل وس پوري خو دا مې بیخي اراده ده پاخه نو او بل دا چې ډېر کسان داسې دي چې هغه یو قسم مېلمستیا یې راباندې حق هم دی په ژوندیني سړی د سړي ځای چکر ویني خدای دې ما نه وژني دا نه یم خو زمونږ یو ملګري خبره کور دره کې یو بل له ځکه ورکړل پکار چې په ښادۍ کې خیر دی نه به درځو خدای مکه که غم شم چې بیا پاتې یېلو خو درتلی شو نو په دې غرض مې هم څه خیال کېږي ځکه چې او باقي خو مونږ او سیماب صاحب کشراني دغه سل کاله خو نور داسې زمونږ داسې کېږي لکه 1 2 3 دا خو بیخي لکه څه ووایم دې اتیا سل کاله ښه برابر
مونږ خو ایله لکه په ځوانۍ کې را روان یو د خیره څخه سیماب صاحب دی کزیم کاشم دی د خندا ملګري دا د ادب ملګري دا د ژوند ملګري او بل سیماب صاحب یو بل خبره ما نوٹ کړې ده ما پوښتنه خو نه ده کړې خو لکه دا چې زه په ګروپونو کې کومو ګروپونو کې هم پای کې دام دی ریډیو انټیک لور او ریډیو لیستر نو آی ایم ویویټ لیستر لکه زه په دغه کې زه داسې نه چې صرف بلکې عملاً زه اوس هم د شارټ اوس خیر اوس نشته میډیم مې اوس لکه مسله چې زه اوس ما بل یو ډېر ښه انټیک پیدا کړی دی خو لکه دا نه وایم چې تا ته به یې ګفټ کړم خو چونکې ته هم دغه وخت کې نو دا پکې یو بله پهلو ده حالانکې دا کمیونټیز چې جوړېږي دا د دې بیا د دې مقصد نه اخوا دا مقصد چې خلک په یو بل په دې پیژني نو سیماب صاحب دغه مې هم ستاسو وخت او ستاسو سره ګرمون راته پته لګي کومو ګروپونو په چې زه یم په هغه کې تاسو هم یې کمنټ مو هم راځي او ماهرانه تجربه کار په بنیاد یا د تجربې په بنیاد یا د یو پروګرام یا د یو سټیشن چینل حوالې سره چې کله ستاسو کمنټ وي نو ماته اندازه کېږي چې دا زموږ شریک شوق دی او زه بس دلته سټورونو کې هم ګرځم نه زما د تلو زموږ چې کنه یا جوړه به راولي کنه صحیح ده مړ اقبال بوس راځي نه هغه به راوړي کنه هغه ستاسو نمبر اوسته ته ما څنګه یو میلاو وي روټي جنید خان وای چې اعتکاف وکړه نو بس زه نه پوهېږم بعضو خبرو بعضو خلکو په قلارم خلک خبره اوري زه په دې منځ کې مې سکته ځکه وکړه چې که زه خبره کوم یو چا ته بازار دی خو زه یو کس ته کوم نه چې ټول بازار ته نو دا پکې یو خبره رااله شاید تاسو محسوسه کړي او یا هم نه محسوسه کړي خدای دې هر چا پر دې وکړي موږ ټولو کمی خو لکه بازار کې یو کس چې خبره کوي نو څه بیړ نه دی دلته چې ګنې موږ په یو بیړ کې خو کس ته خبره وته کړو روټۍ ده راوړه یا زه راځم پسې خو داسې نه چې هلکه زه پسې راځم ولا ټول بازار خبرېږي نو روټۍ خوراک داسې نادره کار نه دی لکه داسې ناشنا کار نه دی چې ته چې ټول خلک خبره کړي روټۍ خلک د رخسار مقام غرمه دغه څلور پنځه روټۍ هر وخت شپږ اته پیرې خوري د ورځې نو دا دوی هم خورو دا مونږ هم خورو نو هغه دونه دغه پې جوړ کړه چې ښه به وي خالص یونیک کار کوي او خیر دا پکې چې د هغه غیبت راغی ما نه پېژنم څوک و ملګری به و کشر خدای دې آباد لري زما خواته یو ملګری را روان دی اوس ډېره موده بعد نو زما د طرف نه اختر مبارک شه زه به هغه سره لږ ګپشپ ولګو او په دې منځ کې لږ یوازې شوم نو هغه دی اوس راغی د خیر جو ستاسو د ټولو کور ودان اخترم بیا مبارک شه که د چا نن اختر او که د چا سبا د خیره څه اختري نو ورته مبارک سجاد رالی بس زه بندوم ستا لپاره او اخره کې بیا چې ځان خیال ساتل او دغه چا خیال ساتل څوک چې ځان خیال په خپله نشي ساتلی او قرباني هم خدای قبوله کړه او اختر مو هم خدای وکړه چې ډېر در باندې راشي او ګټ ټوګیدر پکې د ملګرو په دې اختر کې مو شي بیا داسې مختلف موقعې راشي څه کیمپینګ خلک وکړي څنګه چې ما دا سیماب صاحب ته ووي ځینې خلک په شاعرۍ په واسطه یو بل سره راټول شي ځینې دغه انټیک لوبرز دي ځینې ویویډ لیسنرز دي نو دا ټولې خبرې په دې بنیادونو خلک راغونډېږي تعلق یې جوړي کړي او تعلق په بنیاد دا بیا راغونډېږي او بیا د یو بل سره زړه درد او خفګان او خوشحالي واقع سره شریکوي نو بس ژوند دغسې تېرېږي او ښه تېرېږي په دې طریقه حضرت منیر قریشي صاحب سلامونه ته دي وعلیکم سلام اختر مبارک شه په تلو کې د جلال الدین احمدزی ستا اختر مبارک شه جنید خان ستاسو هم د ټولو یو جهان مننه بس باقي سیماب صاحب خپل روټۍ په اطمینان وخورئ او اوس په دواړه لاسه ځکه چې بنیادي څیز په دنیا کې خو یعنی یو خېټه ده او یو غوږ دی نو روټۍ خو به لکه په هر صورت شي د هغې نه خو موږ نشو پرېږدی بلکې دا ټول لړل تپل چې خلک کوي نو د دغه ملګرتیا نه اول ضروري ده چې سړی په خېټه موړي یا بل مړولی شي نو بیا محفلونه او دیدنونه نور هم خوند کوي نو خپله روټۍ وخورئ زما د طرف نه سبانۍ اختر ټولو ته مبارک شه سیماب صاحب کورم ودان